أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. په دنیا کې هر یو مؤمن چې هغه شپه ورځ مهنت کوي او خواري کوي دغه دو مقاصد وي. یو مقصد هغه دا وي چې قیامت کې کوم عذابونه الله تیار کړی دي د مجرمانو د پاره چې دغه نه خلاص شم، او دویم مقصد دا وي چې د الله رضا ملاوي شي او د الله د رضا په نتیجه کې بیا موږ ته نعمتونه ملاوي شي چې کوم الله د مؤمنانو د پاره تیار کړی دي. او وجه دا ده چې په آخرت کې کوم نعمتونه الله د خپل بندگانو لپاره تیار کړی دي ناغه د انسان د عقل له بهر دي. دنیا کې چې کوم نعمتونه داغي بیان مونږ ته کی په قران سنت کې د جنت داسې په تور د مثال باندې بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الله فرمایي حدیث قدسی دی اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما د خپل نیکانو بندگان د پاره هغه څه تیار کړی دي چې نسترګو لیدلې دي، نه وګونه اورېدلې دي، نه د چا په زړه کې تیر شوي دي. د انسان د عقل نه غباله تړ دي. بیا په جنت کې د مؤمنانو د پاره الله الته محلات تیار کړی دي، بنگلې ول تیار کړی دي، لکه څنګه چې د صحابه کرامو دغه د بعضی بنگلو ذکر راغله دي او حدیث مشهور تاسو اوریدلې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه جنت ته داخل شوم، ما وکتل یو محل دایمه ته یو جنینا صدا او دس کی، ما تاسو کو دا بنگله د چا ده؟ راته ویلې شو لرجل من قریش، د قریش د یو سړی دا. ما ویل څوک دی؟ ویل عمر ابن الخطاب رضی الله عنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ما اراده وکړه چې زه د جنت ته د بنگلې ته ور داخل شم، لیکن د عمر غیرت را پیاد شو چې ډیر غیرتی سړی د نبی ته پښا شوم. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه پاټیم کې ډیر وجړل. ویل یا رسول الله علیک اغارو، پتا باندې به غیرت کومه. نو دغه رنګي کم بنگلې چې د عمر د پاره تیاریږي، کمی بنگلې چې د ابوبکر د پاره تیاریږي، کم بنگلې چې د عثمان او د علی او د نور صحابه کرامو د پاره تیاریږي رضی الله عنهم اجمعین. هغه بنگلې د مؤمنان روس دور کې ځان له حاصلولې شي، ځان له تیارولې شي، لیکن د هغه د پاره څه اعمال دي، د دې د پاره څه کارونه دي. هغه کارونه سړی اختیار کینو هغه محلات دی د پاره تیارې دلې شي، زمنګ د پاره تیارې دلې شي. نن زمنګ موضوع ده کم اعمال دي چې پای باندې د انسان د پاره په جنت کې کور جوړي، یلته محلات په حاصلېږي، الته په انسان د پاره بنگلې جوړي. هغه ډیر شي دي. منګه صرف دلته یو څه ذکر کوم د وخت په مناسبت سره. اول نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې کم سړی ایمان په الله باندې لري، ایمان په رسول باندې لري او کلک ایمان لري، دغه مبارک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اهل الجنه يتراءون اهل الغرف. جنتیان چې کوم دي دا به محلات والا چې کوم خصوصي بنگلې دغه لپاره تیار کړی شي، هغه به ان من فوقهم د پاسخ فلن کما يتراءون الكوكب الدريه، لکه څنګه چې پړقیدون کې استوره دی ویني الغابر فی الافق، چې هغه بیا پټیدون کې یو کته کیدون کې په یو طرف د اسمان کې د قشن بلا بنگلو والینی من المشرق والمغرب، مشرق طرف نه یا د مغرب د طرف نه، وللتفاضل ما بینهم. په دی وجه باندې چې لاندې جنتیان کم چې بر محلات والے دی مینس کې تفاضل لې دی مینس یې غرواله دی، بر خلق اوچت خلق دی، لاندې خلق چې کوي دای په نسبت بیا لاندې دي. صحابه کرام تاسو کو یا رسول الله تلک منازل الانبیاء، دا دومره اوچت محلات
اوچت بنگلا چې د جنتیانو د پاره الله جوړ کړی ډیر اوچت چې رستوري په شان تلور اخکار کی دا به د انبیو منازل وینو دا به د انبیو کور نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابوی تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم دې ته بل څوک نشي رسیدلی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل نه بلا والذی نفسی بیده بلکې زما د قسمی په هغه ذات چې زما نفس دغه په لاس کې دی رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلین دا سړی چې ایمان په الله باندې راوړل د پیغمبرانو تصدیق کړي پیغمبرانو منودلی دي دغه حقيقي معنی باندې تصدیق کړي دا خلکو د پاره الله رب العالمین ساتلی دی او جوړی کړی دی ول حدیث بخاری کې دا راغلی دی دویم هجرت او جهاد چې څوک کوي دغه د پاره الله محلات خصوصي تیار کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلیو انا زعیم لمن آمن بی واسلم ز ذمہوارم دا چا د پاره چې ایمان راوړي او دارنګي اسلام راوړي وهاجر او به هجرت وکي نو بل روایت کې داسې دي وجاهد جهاد وکي ببيت في ربز الجنه وببيت في وسط الجنه وببيت في اعلى الغرف في اعلى الجنه زور د جنت ذمہواری کوما خود کم کور په جنت کې ور د کور ذمہواری کوم چې هغه به یو سیټ دی یو پمنس کی یا به اوچت پوری دا درجات د مجاهدین دي کنه چې کله مجاهدین اغي جهاد کې دی په مرتبه کې فرق دی بعضی مجاهدین به اخلاص تغیل کمی جو اغي ته بر جنت په یو سیټ کې کور ملاويږي د بعضی به ایمان به لګ ور پسین اغي ته بر جنت په منس کې کور ملاوي د بعضو به اعلی جای ته 75 کې کور ملاويږي الهجرت والجهاد هجرت او جهاد چې څوک یې نغید پر الله محلات تیار کړی دي په جنت کې بل سبب چې پای باندې محلات حاصلېږي هغه د الاطعام لین الکلام تتابع الصوم صلاة الليل درې خبرې دي اسانه دا څوک الله ول په جنت کې کور جوړي جنت کې ول الله محل جوړي خوراک ورکی مسکین ته فقیر ته نرم خبرې کوي پر لپسې روزي نیسي او د شپې مونږ کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان فی الجنه غرفا په جنت کې څه بنگلې دي یرا ظاهرها من باطنها دومره شفاف دي دومره صفا دي ظاهر د باطن نخکاره کیږي باطن د ظاهر نخکاره کیږي دنه د بهر نو بهر د دن نخکاره کیږي نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي اعدها الله دا محلات دغه بنگلې الله تیاری کړی دي لمن اطعم الطعام هغه چا د پاره چې هغه خوراک ورکړي خلکو ته مسکین ته خوراک ورکړي فقیر ته خوراک ورکړي مسافر ته خوراک ورکړي کم چې ضرورتمن خلک دي دغه د خوراک سکا کې تنظیم کوي زمانو د خوراک ورکولو کې ډیر فواید دي او مسکین ته خوراک ورکول په دې باندې الله ډیر زیات خوشاليږي مسکین محتاج دی مسکین چې دغه د زړه نه تاسو دعا راخیږي لمن اطعم الطعام کم کس چې خوراک ورکړي وعلان الكلام او بل هغه کس چې نرمي خبرې کوي ابي شد پاره چا څه خبرې کوي نرمي خبرې کوي پوښه وینا نه کوي سخت خبره چاته نه کوي وعلان الكلام وتابع الصيام پیدر پی روزی سی پیدر پی مسلسل روزی نیسی پمیاش کې درې روزی نیسی یا یو ورځ روزه کی بل ورځ بوزه کی یا هر پیرو جمعرات روزه کی دا تتابع الصيام دې پر لپسې روزی نیسی وصلى بالليل والناس نيام او بل شپې مونږ کوي چې خلق ودوي دی الله تعالی وی دا کارونه چې څوک کوي د دې پر الله دقه بنگلې تیاری کړی چې دومره شفاف دي چې ظاهر د باطن نخکاره کی باطن د ظاهر نخکاره کی امام احمد ابن حبان دا حدیث نقل کړي به اسناد حسن څلورم سبب دی انسان بچي چې کله وفات شي در پار الله بنگلې تیاری کړی دی انسان بچي چې کله وفات شي معصوم وفات شي دی په صبر وکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې د یو انسان معصوم هغه وفات شي او ملائکه تسا واخلي نو الله رب العالمین ملائکه ته وایي قبضتم ولد عبدي تاسو زما د بنده بچي هغه وفات وام غستو هغه وته او بیا وته قبضتم ثمرة فؤاده تاسو داغه د زړه می واغستله داغه د زړه ټوکړم واغستله نه وته او یا الله مو خو ته قبضه کړه نه الله وته ماذا قال عبدي
زما بنده څو ویل په دا ټیم کې چې کله تاسو را ماشوم واغسته او قبضم کړي وفاتم کو نغي وته وي حمدک واسترجع الحمدلله ویل انا لله و انا الیه راجعون وی صرف دا دو کلمات دي الحمدلله او انا لله و انا الیه راجعون. الله رب العالمین فرمایي ابنوا له بیتا جوړ کړي د پاره یو کور فی الجنت په جنت کې کور له په جنت کې جوړ کړي وسموه بیت الحمد او هغه کور ته نوم ورکړي د بیت الحمد چې دا کور د حمد او د ثنا دی. کم کس چې دا صبر وکړي په معصوم په وفات باندې الله رب العالمین بل په جنت کې کور جوړي. پنځم سبب اداء السنن الرواتب کم منځونه چې د عین مخ کې ارست سنت مؤکد راغلي دي دا په اهتمام سره کول څوک چې د حفاظت کې اهتمام د دې کې الله رب العالمین ول په جنت کې کور جوړي. صحیح حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى في يوم وليله 12 ركعه چا چې په ورځ او په شپه کې 12 رکعات منځ کو 12 رکعات بن الله بني له بيت في الجنه الله بول بجنه کی کور جوړ کی. حدیث ترمذی کې راغلی دی هغه کم دی 3 رکعات مخکې د ماسپخین را حدیث الفاظ دي 3 رکعات د ماسپخین د مانځنه مخکې 2 روستا 2 د ماخام نه روستا 2 د ماخصتن نه روستا او 2 د سحر نه مخکې دا چې چا وکړه دا سنت مؤکد دي نبونی له بیت فی الجنه جنت کې بول الله کور جوړ کی. دا خو آسان کار دی لیکن که څوک اهتمام وکړي لګو. وم سبب شپږم سبب صلاه الضحى د څاخمونس چې څوک اهتمام کوي دا غینو الله بوله په جنت کې کور جوړي. دا یو حدیث کې راغلی المعجم الاوسط کې امام طبرانی نقل کړی شیخ البانی رحمه الله سلسله الحدیث صحیح کې وسنده حسن روایت ته نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي من صلى الضحى 4 چاچر څاخ 3 رکعات منځ کو وقبل الاولى 4 او د ماسپخین نه مخکې 3 رکعات منځ کو بني له بیت فی الجنه الله ولا بجنت کی کور جوړ کی. د ماسپخین د مانځنه مخکې 3 رکعات خو مخکې تیر شو لیکن دا غي سره د څاخ 3 رکعات منځ کا الله ولا بجنت کی کور جوړ کی. او بل حدیث کې بل فضیلت هم راغلی دی حدیث مسلم احمد کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي یا ابن آدم اے زویر آدم صلی لی 4 رکعات من اول النهار اکفک آخره. اے زویر آدم ما د پاره د ورځې په اول سر کې 3 رکعات منځ کا زبستاره پاره د اخره پوری شم اخر د ورځې پورې بزستاره پاره پوره شم. لیکن د حدیث کې وسره خصوصي دا فضیلت مر ذکر کړي چې الله ولا خصوصي کور ال جوړي. وم سبب د الله رب العالمین کور جوړول مشهور حدیث تاسو اوریدل دي من بنا لله بیتا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله کور جوړ کو په دنیا کې الله بدل پاره په آخرت کې کور جوړ کی. اتم سبب دروغ پر خودل اگر کپ غپ کی وی قصدن خود دروغ ویل گناہی کبیره لیکن کله کله بعض خلک په غپ شپ کې هم دروغ وي او په دې کې لږ ډیر به باقی د خلکو نه واقع کیږي دا ګنام ده او سړی په کې دغه خصوصي فضیلت ته محروم کیږي چې هغه جنت کې کور جوړېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي امام ابو داود حدیث نقل کړی دی انا زعیم ببیت فی ربض الجنه زسی موارم د هغه چا د پاره چې هغه زسی موارم په یو کور باندې په سیټ د جنت کې لمن ترک المراء وان کان محقا. کم سړی چې جګړه پری دی اگر کده په حق باندې دی یو سړی د سره جګړه کوي د خپ حق دی حق د سره ور سره دی لیکن دی بیا وځي بس بد الله تماتا الله تمیا والا کړی اورو رسول وو د جګړه کوم نه لکه څنګه چې دار صحابه کرامو دغه طرز عملو سړی به عیسی الله ته پرې خو دو. سید ابن زید واقع مون بار ذکر کړي وکړي چې خزه به داوا کړي وا وستاره کو باغ چې د زماده هغه بل زتا ته پاتې ویل او خیره او تسر باټینګ کې وکړي لمن ترک المراء وان كان محقا. اگر که په حق باندې خو جګړه دې پرې خو دلا نو نبی صلی الله علیه وسلم وایي زسی موارم زو چې د جنت په یو سیټ کې ستاره پاره یو کور وي و ببیت فی وسط الجنه او زسی موارم دا چا د پاره زسی موارم په مینځ د جنت کې په یو کور باندې لمن ترک الکذب وان کان مازحا هغه چا د پاره چې هغه دروغ پری دی اگر کبه غب کی وي
کبه غب کې دروغ پرې خودل نبی صلی الله علیه وسلم د جنت په منځ کې ستاره پاره د کورز زموارم تاسو ته تاسو کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چاله زمواري والی هغه دروغ کېدلې نشي کېدلې په غب کې دروغ مې وا غب شپ ټیک دا په خپل زبانه د جواز په درجه کې نه ډیرواله په کېنده په کال کې کله کله سره غب لګولې شي رسول الله صلی الله علیه وسلم لګولې صحابه کرامو لګولې لیکن ډیر خلک داسي چې هغه خپل غب شپ خېسکی په دروغ باندې یو بس مسره کړي بل پس مسره کړي او پای کې دروغ بیا شاملې د دې نعمت نه ګره سړی محروم کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ذمہوارینا هغه بیا سړی دغه کیږي د سړی محروم کیږي نهم سبب حسن الخلق د چا چې اخلاق خسته اخلاق والا د دې لپاره نبی صلی الله علیه وسلم د جنت خصوصي تذکرہ کړی دا نبی صلی الله علیه وسلم دقه حدیث ابو داود کی دام فرمایلی دی وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنه دا بکړه اوچته مرتبه زسی موارم په یو کور باندې په اوچت طرف د جنت کې اعلی طرف د جنت کې لمن حسن خلقه دغه چا د پر چې اخلاقی مزداری اخلاقی خستی د ور جامع د ټول صفاتو لپاره دی د چا چې اخلاق خستی هغه جګړې نه کوي د چا چې اخلاق خي هغه دروغ هم نه وي وره دا ځکه اعلی طرف د جنت کې بدته کور الله جوړي ولا کور وته ملاويږي نهم سبب چې د جنت بنگلې په خلکو ته ملاويږي هغه د زیارت المؤمن وعیادته د یو مؤمن ملاقات لدزي یو مؤمن بیمار شوی دی دغه تپوس لتزي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا عاد الرجل اخاه او زاره کله چې یو سړی د خپل ورور مسلمان دغه تپوس لاړ شي بیمار پورسه لاړ شي بیمار شوی دی او زاره یا سی ملاقات لاړ شي چېر زموږ یو ورور مسلمان دی مؤمن دی نیک سړی دی راځي ملاقات له ورزو او ملاقات له لاړ شي نقال الله تعالی الله ته په دغه ټیم کې وایي طبت وطاب ممشاک ته په خپل باندې ډیر مزدار او ستا دا مزلم ډیر مزدار وتبوأت منزلا فی الجنه او ځان د پاره د جنت کې ځای تیار ک ځان د پاره د التا ځای تیار کو زمانو لسم سبب ایو حدیث کراغله دی شیخ البانی رحمه الله هغه په د صحیح ترغیب کې او ته صحیح ویل دي بعض علماء په کلام کړی دي هغه دا دی نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي من صد فرجه فی الصف چا چې په صف کې خالی ځای بند په صف کې په مسجمه کې صفونه تیار دي پای کې خالی ځای دی او دا چا بند ک پای کې معمولی ځای دی من صد فرجه کې معمولی سوریتا من صد فرجه فی الصف بني له بیت فی الجنه معمولی ځای په صف کې دا بند ک او نږدې شوی سړی ته الله بدله بجنت کې کور جوړ کی خصوصي کور بدله جوړ کی معلومه شوا کم سړی چې هغه په صف کې قصدن ځای پریدي قصدن په کې ځای پریدي دغه کور نه محروم دی دا کور ته ډول ملاویږي نه لکه بعضی خلک ای برناقه صف کې بدسه ولاړی سره لکه تبه چې دا چرته دښمنی د ما سره پلار دی ولا وجلې روړ دی ولا وجلې دی چرته دومره بلرستانه ولاړی کې خپل ور نږدې له جزانه ادکارو کوته او خپل چو سره تولګي تبه چې خالصه کوي چې پستن دی اوس کونډلته د سی بدن راخبو تختې او دومره نه پويږي او زغه علماء طهران چې کوم علماء حدیث مطالعه کوي او به دومره ستر کی پټي چې دا حدیث کو کم سے کم د خلکو ته بیان کوي کنه لګا د خلکو ته خلګوي وای کنه چې سپونو کې خارج یې مپره دی سپونو کې نږدې ودرېږي یو بس رخ په جوخت کوي دا حدیث چاره پاره دی دیو ته چې حدیث بیان کی وای نه د حدیث مطلب دا چې سب سیده کوي خپې او ځکول په کې نه دی راغلی وای دا فرجتن څه ته ویل کېدلی شي فرجتن په معنا باندې مونږ کوی کوي دا فرجتن څه ته ویل کېږي فرجه ویل کېږي خالص دی ویل کېږي خالص یې باندې کې الله تعالی جنت کې کور جوړي زمارو دا اسباب دي د دې لګ اهتمام کول پکاري لکه کوشش ترې کول پکاري په دې باندې کار نه کیږي چې سبب زب خپل خواهش پرستیم کوم زب عيش معاشم کوم زب شرابونو کبابونو مسکما او سه وجنت کې مال کورونم جوړيږي پرهیز دې سام پکار دی ګوره ها پرهیز و سلام کې دا کارونه دی وکړه خو پرهیز و سلام کوا ولې دا خو دوی د کړیو قسم الله ډاکټر چې تاسو دوی ولي کې دا دوی به استعمالي خو پرهیز مسلکی ګوره چې دا شینه بنه خوري ګوره
اوس یو طرف ته سه بستا سینه خراب ده ډاکټر د توي چې یاره جی ګوره ډیر یخي وبنس کی بوتل بنس کی دا دوی به اوره او ته سه بال ته غوړي ورجی مخره د پسه دی عمره پرې وځي په هغه دوی چې تفریدا وکړو کی په ایمان ودا کار کوي نه دا اسباب دا چې ته استعمال کې او په دې باندې تا ته جنت کې کور ملاوي غاله به ته ملاوي چې پرهیز مسره وکي دا نه چې ته موبایل در اغستلې د ماسپخین او د مخ کې او ماسپخین نو روسته او د ماخام نو روسته او د ماسوتن نو روسته او د سحر نو مخ کې دغه سنت ور دي اهتمام هم کې او چې اراسي مال په جنت کې کور جوړيږي او موبایل کولاو کړی د انډیا فلم دې سٹاپ کټ سٹارټ کړی دا به ته ملاوي شي او یاد آتا ته ملاويږي اول ته راخته شي د چرسو په چټه باندې د چرسو په چټه باندې راخته شوی ځوانان به راخته شوی او باندې سپینګری په لعنت باندې لعنتيان دي په د الله په لعنت گرفتار دي هغه هم سه په سپینه ګیره راخته شوی او قلاري پونګې به سٹارټ کړي ولته د چرس کی شرمېږي نه ولګه په سپینه ګیره ته چرس کی او د ځوان تهرانه ما چې ستانه بل کار رخصو ته یې چرسو ته لګېدلې ته یې سیګریټو ته لګېدلې یا ټنډیانو ته لګېدلې اوس لا کې بل بل راوته اوس پکې آیس ته سیوا آیس هغه پکې په سکولونو په کالجونو کې هغه استعماليږي اوس عام هم استعماليږي د پودرو نه خطرناک نشه دا شینه په پرې دی دا پرهیز به وکینو علي بستاد بار دا ملاويږي او دا یاد لري ګوره په ګناه باندې اصرار کول لري داري نشایانو ته څه کوي ما چې عام ګناونه خلق کینو کله یو ځلو کې بیا پاتې شي نشي خلق پرې دینه نشي مسلسل خلق کوي او کله چې سړی په ګناه باندې همیشګری کوي نو دا یاد لري علما دا لیکلي اصرار په صغیره باندې دا سړی ګناي کبیره ته رسي ګناي کبیره کې سړی مبتلا کوي ګناي کبیره باندې اصرار کول سړی کفر ته رسي ګوره زړه سختيږي ګوره دې سره او دا مسخرم ده نشیان چې کله نشیان اکثر چې دا نشي کوي نو ګوره توبه نه وباسي ښا توبه نه وباسي سیګریټ کې به شی به چرس په لاو کړی یا به سیګریټ کی یا به ټنډیان اس کی یا به نور دا آیس ګن بلاس کی نه نیوس کی دا نه و چې سبا نس کما توبه نه وباسي سبا بیا کوي بل ورځي بیام کوي بل ورځي بیام کوي هر ورځ ګناي کبیره کوي دې چار ورځ ګناي کبیره ته کینو ته کفر ته نه رسیږي او دا هم یاد لري امام ابن القیم رحمه الله فرمایلی دي مخکې مونږ ویلي مو کم سړی چې د نشي عادت دی اکثر د څنګه کدن کې کلمه په خله باندې جاری کیږي وره ډېر کلمې نه محرومه کیږي او دا په مشاهده سره ثابت شوی د مشاهده سره چې کوم خلکو شراب خوري کوله ما تاسو مخکې واقعیت بیان کړیو کنه واقعیت چې یو کس هغه کلمه نه په خله نه جاری کېدل کسان وتل کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله ولنه شمله خلون به جب نه جاری کیږي زما په کلمه باندې چې وی کړل هغه روس شراب سکل شرابي مخکې سکل زکه کلمه په جو باندې جاری نشو الغرض کلم چې منګه دقه محلات بنگلې د جنت دا حاصل ول غواړو په دې اسباب باندې نو پرهیز به سره کول دي اهتمام بم کو الله رب العالمین موږ توفیق راکړي هم چې دغه اسباب اختیار کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين